مجاهدینو پر پاکستانی پوځ قیامت جوړ کړی. د پاکستانی پوځ هلاکت تر پنجاب ورسید. دا ځل په پنجاب کې هم پر پاکستانی پوځ سخت او مرګوني بریدونه سوي دي. دا چې څنګه د مجاهدینو بریدونه تر پنجاب ورسېدل، د پاکستان حکومت یې په اړه څه ویلي، بشپړ حال سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پنجاب ته د حملو غځېدا په میانولي کې پر پولیسو برید سوی. په پاکستان کې د ناامنۍ لمن له بلوچستان او خیبر پښتونخوا څخه پنجاب ته وغځېده. د راپورونو له مخې وسلوالو د پنجاب په میانولي کې د پولیسو پر یوه پوسته د سپکو او درنو وسلو په برید کې لږ تر لږه 2 پولیس ټپیان کړي او 2 تنه نور یې وژلي دي. د پنجاب د پولیسو ویندوی نن دوشنبې وویل چې تېره شپه شاوخوا 14 وسلوالو د میانولي د قبول خیل پر پوستې د راکټونو او بمونو برید وکړ. ویندوی ادعا کوي چې پولیسو د وسلوالو برید په شا وتنباوه او اجازه یې ورنه کړه چې پوسته ونیسي. په همدې حال کې د پنجاب ایالت د پولیسو عمومي رئیس ویلي چې دا په تېرو 2 میاشتو کې د ترهګرو له لوري نه هم برید دی چې په پنجاب کې پر پولیسو کیږي. پنجاب د پاکستان تر ټولو امن صوبه ده، خو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې دا ډول بریدونه تقریبا هر ورځ کیږي. پرون د باجوړ د سالارزیو په بازار کې چاودنې 1 تن وژلی او بل تن ټپي سوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی او په دې اړه هم څه نه دي ویل سوي چې د پیښې قربانیان څوک دي. د پاکستان حکومت دغه ډول بریدونه د افغانستان له خاورې بولي او څو ځله یې ویلي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاریږي، خو د افغانستان اسلامي امارت ورته په جواب کې ویلي چې د افغانستان خاوره د هیڅ چا پر ضد نه استعمالیږي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې پوځي عملیات ترسره کړي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.